دې دین برکت تا نو چې مال خدای ښه سيزونه راکوي نو تاسو دې سيز کې ځان ما سره شریک کوي کنه خپل بچي عالمان کوي خپل بچي طالبان کوي خپل بچي د قرآن حافظان کوي خپل بچي د دین طالبان کوي پرون می درس کې یو خبره کوله حدیث مبارک کې رضی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې په بچو باندې د قرآن شریف حفظ کو یاد کو په بے حلال هغه بچي حلال وګڼل حرام وګڼل البسو تاجا یوم القیامت حدیث مبارک کې رضی د مور پلار ته یو تاج په ورځ د قیامت په سر کړی شي او هغه تاج رڼا به داسې وي لکه دانویر چې د یو کس په کور کې رټی شي نو ما چې ټایم درس کول نو لیټ لګېدلی ما وې دا لیټ لغونتې د سترګې ته نږدې کوي چې سترګو ته رانږدې کوي نو بیا مو نظر لګي بیا نظر نه لګي ویلې رڼا ډېره تیزه شي ای تیزوالي د وجه نه مو بیا رڼا نه لګي نو چې دا تاج را په سر شي هغه نویر راشي تاج راشي د هغې به څومره رڼا وي رڼا به یې سیوا وي خدای پاک په ورځ د قیامت د حافظ قرآن پلار ته په سروي مور پلار دواړو ته یې په سروي چې چا دا قرآن ویلی دی د هغه به کم مقام او کمه مرتبه وي چې هغه پلار په ویلو بچی شا به ویه هغه له به خدای دا عزت او مرتبه او مقام ورکوي او چې چا دا قرآن ویلی وي هغه له به څه ورکوي نو ما ورته هم دې حدیث کې رضی مبارک کې جناب رسول الله علیه السلام فرمایي رسول الله علیه السلام فرمایي قاری د قرآن ته به ویلی شي اقرأ ورتقي قرآن یا یو برخیږه د تا اخیری مقام د تا اخیری منزل د تا اخیری ځای به هغه وي چې کوم دی کې تا قرآن شریف ختم کو خلک کوي هلکه ما وي چت بلډینګ ده په بلډینګانو باندې فخر کوو که نه په خپلو کورونو باندې فخر کوو که نه په خپلو بچو باندې فخر کوو که نه همدا بچي نیک عمل کوي حدیث مبارک کی رضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی گورے چکم نیک عمل بچوی دی پلار دی پار با دا دعا غواړي دی پلار پس با دا خیراتونه کوي پلار با یادوی پا دعاگانو کی چه چا بچی نیکان کل سوک دا غواړي چې دی مرگ نا پستیم دا پا خیر کیو ما پا خوشحالو کی دیو ما پا نیکو کی پا راحتونو کی دیو ما خوشحالی کی دیو ما اگر دی اخپل بچے دیندار کیو دیندار خلق سره دی کی نوی او کده چا دا تعلق نوی او خیرت ځان له خرابوي او په دنیا کې په بچو تاوانو کې خو بیا سبا د دغه بچی نه دغه پلار خپوي نه بیا د بیا چې څه کوي هغه دی کوي چې بیا داسې نه وي چې ورځ د قیامت شي او د دغه سټونډټانو همدغه سټونډټان چې کم دي چې دا کم هغه ته ملاح ته وی چې تا خو ټول عمر عبث تیر کو نیم عمر د عبث تیر کو کاکا تاله ریاضی نه درسي تاله دا نه درسي تا خو نیم عمر عبث تیر کو کله چې هلاکېدو ټایم رالو د کشتۍ غرقېدو ټایم رالو اوس په ته څه کوې تاله خو څه نشته نه هسې نه چې په ورځ د قیامت به وایي چې خدای ما خو ټول عمر عبث تیر کړی دنیا ته کافران به یې قرآن شریف کې ذکر ده ځای په ځای الله فرمایي چې په ورځ د قیامت په بیا دا کافر خلق یې چې دنیا ته مو واستوه بیا به نیک عملونه کوو بالکل خدای د تا عبادت وکړو او د تا د پیغمبر نافرمانی به اړو کوو نه په سترګو چې کله ولیدئ یو علم الیقین ده یو عین الیقین ده استاسو ته ویلی شي مخکې مو ته دا خبره کېده عالم ارواح کې وعدې واغستې الستو بربکم تاسو رب یم آیا تاسو رب نیم قالو بلا ټول ته خدای ته مو رب ښه بیا هغلته تاسو به یو داسې ځای ته ځئ دنیا ته به ځئ یو داسې ځای ته به ځئ تاسو به هغلته کې 9 میاشتې تېروئ څوک 7 8 9 اکثر 9 دي د مور خېټه ته مراد ده هلکه دا به څنګه ټایم وي او د مور خېټې کې به 9 میاشتې ټایم انسان تېروي بیا خدای دغه ځای نه راوباسي بیا چې دنیا ته راشو بیا راته عالمان مولین قارین صاحبان دا ټول لګوي هلکه دې نه بعد بې مرګ ده یو قبر ده
جناب رسول الله علیہ السلام فرمای دا قبر انما القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النار یا خو د جنت د باغچونه باغچه او یا د جهنم د کندو نه وکنده ده دا اسې ځای مه ګڼئ دغه ځای له به صحیح هلته کې به ژوند ده ټایم ده چې څومره به پاس کېږي هغه الله ته علم ده بیا به قیامت راشي بیا به د دغې قبرونو نه خلک پاسي ما وړاندې حدیث پیش کو خو چې تاسو اورېدلی وي پوه شوي وي پیاله کله چې مؤذن صاحب راپاسي هغه به په ټولو کې وي چت وي بیا هلته کې به میدان محشر به وي خدای پاک حساب کتاب به څه کوي دا یو خبر کوم ټایم برابر ده حساب کتاب خدای پاک ته دې دپاره کوي په دنیا کې مې ژوند در کړی چا پرهیزګاري اختیار کړې وه چا ځان ته بدماشان وی زه یې اړو منله منه خدای راشي حساب کتاب وکړو چا چې زه یاد کړی یم یو ظلم په دنیا کې ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله حساب کتاب به وشي دی نیکان خلق به جنت ته لاړ شي مؤمن چې کله ګناهګار وي جهنم ته به لاړ شي بیا به رسول الله علیه السلام شفارس کوي قارین به شفارس کوي عالمان به شفارس کوي واړه بچي به شفارس کوي خلق به راوځي خدای حساب کتاب دې دې لپاره کومه چې کم کافران چې ټول عمر له په جهنم کې پراتی او کم مؤمنان چې هغه د جنت ته واستومه نو دا جومات مدرسه جوړې دې لپاره شي چې په دې کې به د خدای عبادت کوي او په دې کې به خدای یادوي ما تاسو ته ووي خفه کېږئ ما دا لهجه با ټایم کې دلته سخته چلو دا تاسو د فایدې دپاره چلو ما پکې څه دي کو تاسو بچو ته مو ناز وي قرآن خو درته به وشي وي قرآن نو بس ټیک ده خپل بچي راستوئ بل دا جومات ته تاسو ده دا مو تاسو په شریکه ده کار پکې خیر روان ده کوشش دا کوئ خپله پیسه په جومات په مدرسې باندې ولګوئ لږ ولګوئ خدای به درله ډېر څه ډېر کوي حدیث مبارک مې کتو نبی علیہ السلام له یوې زنانه تحفې کې غوړي راوړل دین باندې چې ولګي ګورې هغه بې ځای نه وي نبی علیہ السلام د تحفه راله نبی علیہ السلام دعا وکړل خدای دې کې برکت واچوي هغه بیبي نبی علیہ السلام وفات شو ما غوړي استعمالول نور مې نه وروړي هماغه غوړي بیا ابوبکر صدیق صاحب وفات شو هماغه غوړي مې استعمالول عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راله هماغه غوړي مې استعمالول عثمان رضی الله عنه زمانه راله هماغه غوړي مې استعمالول د حضرت علی رضی الله عنه زمانه راله هماغه غوړي مې استعمالول د حضرت امیر معاویه رضی الله عنه زمانه چې راله به هغه غوړي ختم شول خدای پکې برکت اچوي نو چې کله جومات جوړ شي نو خدای اقام الصلاة مونځ به کوئ مونځ په دې جومات کې او بل یو عمل خدای چې کوم دی کې د مونځ حکم کړی دا نو بل ذکر ورسره کړی دی وي او آت الزکاة څه شی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اقام الصلاة وآت الزکاة خدای ګورې مونځ به کوي او زکاتونه به هم ورکوي الله پاک دې مو تاسو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین